السلام علیکم ګرانو دوستانو. بیا هم ښه راغلاست. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو دوستانو بیا هم تاسو ته حاضر یم یو نوی درس سره چې زموږ درس نن اووم درس ده او زموږ یو لوی داسې وړوکی ګرامر ده نن چې زه غواړم تاسو ته یې تشریح کړمه دوستانو، چې هغه ورب اتخ ورته وایي. یعنې ورب اتخ چې شتون ته وایي، یعنې سره رقم چې موږ تاسو په انګلیسي کې وایو ټو بی ورب. او مخکې د هغې نه چې زه هغه ګرامر تاسو ته تشریح کوم، هغې نه مخکې یو څه ضمایر دي چې په هغې باندې باید موږ تاسو هغې نه مخکې باید پوه شو. او چې د دې دپاره دوستانو زما ټول درسونه همیشه تاسو دپاره نوټیفیکیشن یې درشي، نو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نور دوستانو سره شریک کړئ چې تر څو زما ویډیوګانې په اسانۍ سره تاسو ته ورسیږي. او هغه دوستان چې ما نه هیله کړې وه چې د ویډیوګانې ډېرې کړم یا زر ویډیوګانې واچوم، سمه ده دوستانو، ستاسو د خواهش به پوره شي. خو دوستانو زه غواړم چې داسې یو ویډیو جوړه کړم چې تاسو ته ډېر همفهمه یو زر برداشت ترې وکړئ. نو د دې خاطر غواړم چې د ویډیو باندې زه ډېر وخت تېروم او زه خپله هم اوس جریان کې درس وایم نو په دې جریان کې تاسو دپاره زه وخت وباسم چې تاسو خدمت هم وکړم. ښه دوستانو راځو خپل درس ته. زموږ درس تاسو وګورئ عنوان ته په سکرین باندې لیکل شوی ده له پرونوم سوژې، یعنی فاعلي ضمیرونه. فاعلي ضمیرونه څه معنا؟ لکه هغه ضمایر چې یو څوک یو کار ترسره کوي نو هغه یو ځان ته ضمیر لري. لکه سابجیکټ پروناون چې ورته وایي په انګلیسي کې، څوک چې په انګلیسي پوهېږي نو په دې باندې باید ښه پوه شي. په انګلیسي کې ورته سابجیکټ پروناون وایي، په فرانسوي کې ورته پرونوم سوژې ورته وایي، او په پښتو کې ورته فاعلي ضمیرونه. فاعل چاته وایي؟ فاعل هغه چاته وایي چې یو کار ترسره کوي، کار کوونکي ته فاعل وایي. نو اوس به تاسو که زه د ضمیرونه تاسو ته وښیم نو تاسو به خپله ښه پوه شوئ، ځکه مې تاسو ته مخکې د هغې نه لږ ډېره تشریح درکړه. دوستانو راځو دغه ضمایر، دغه فاعلي ضمایر یا پرونوم سوژې دا په دوه ډوله دي. یو سینګولر یعنی مفرد، یو دغه مفرد یعنی ډېر خلک پکې نه، یو شخص یعنی یو شخص دپاره دلالت وکړي یو شی. او بل پلوریال یعنی جمع، سینګولر پلوریال جمع او مفرد. اول راځو دغه مفرد تاسو ته ښیم چې دا مفرد کوم یو دی. اول ژ به معنا زه ګوره یو ژ ده، یو ژ اپوستروف. ژ اپوستروف څه معنا؟ دغه اپوستروفي چې دلته راغلی ده، زه تاسو ته د کراوزر باندې ښیمه، دا کله کله دې نه چې وروسته کوم فعل راځي، کوم فعل چې راځي ګوره متوجه اوسئ، که هغه فعل د ووایل یعنی آواز لرونکي حروف باندې شروع شوی وي نو هلته به دغه ژ نه او لرې کېږي، اپوستروفي به ورکول کېږي. دا هغې دپاره ما داسې لیکلی، نو تاسو په مثالونو کې پوه شئ. او زموږ دویمه سوژې یعنی دویم سبجیکټ یا دویم ضمیر تو دی، یعنی تو به معنا ته تاسو نه، ته یو شاته وایي چې که نه ته. او بل دریم چې دی ایل. دوستانو دا ایل ده، تلفظ ته ډېر زیات متوجه اوسئ. ایل دا هغه فاعلي ضمیر ده چې سړي ته استعمالیږي. هغه هلک مذکر دی، هغه که نه ایل، ال نه ده، ایل ده. دې باندې متوجه اوسئ چې د فرق باندې چې دې نه وروسته چې کوم راځي هغه ال ده. اوس دا ایل نه ده، دا ال ده. او دا چې دی نو مؤنث دی، ښځه او جینکیانو ته استعمالیږي ال، یعنی هغه ښځه یا هغه جینۍ. صحیح شو؟ او دلته یو بل دی ما تاسو ته په دې دویم درس کې موږ تاسو ته مې تشریح کړی چې کله په څلورم درس کې بخښنې سره او ان چې کله راشي نو دا دماغي وایل نزل دی، دا ویل کېږي، اون نه ویل کېږي. دا هم چې دی که نه دا په یو مفرده کلمه ده خو معنا یې جمع ده. دا به تاسو په مثالونو کې به ډېر ښه پوه شئ. لکه مونږ معنا ورکوي، خو ځکه مې دلته راوړه چې کلمه مفرده ده خو معنا یې جمع ده، موږ به معنا ته ګورو. صحیح ده؟ اوس راځو پلوریال جمع ته راځو. نو مونږه معنا ورکوي، نو مونږه. ګوره دا مثل اون په شان دی، خو دا په کلمه کې ګوره په لفظ کې جمع ده. وو تاسو ته نه تاسو. صحیح ده؟ او دا موږ احترام ته استعمالو که نه، کوم تلیوو که تاسو هغه تیر درس په یاد نو دغه وو هلته استعمال شوی و. ایل ګورئ دا هماغه ایل ده، اس پکې اضافه شوی دی، یعنې هغه هلکان یا هغه سړي، دا جمع ده که نه پوه شئ. په فرانسوي ژبه کې جمع مفرد دا ډېر یو مهم بحث ده، دې ته ډېر پام وکړئ چې په هر شي کې جمع مفرد موجود شتون لري. په فعلونو کې، په نومونو کې، په ضمایرو کې، په صفاتو کې، ټولو کې جمع شتون لري، مفرد هم شتون لري. او دلته چې دی ګوره ال دا هم جمع دی، هغې یا هغه ښځې یا هغه جینکۍ که نه مؤنث ده.
ښه دوستانو دا و هغه ضمایر چې موږ ته کومک کوي چې دغه ورب ادخ یا ټو بی په انګلیسي کې چې ورته وایي دا موږ زده کړو. نو مخکې دی نه چې هغې ته لاړ شو تاسو ته بیا هم تکراروم چې دغه زده کوي او ښه تلفظ کوي دا کوم ضمیرونه چې اوس تاسو ته ویلو. اوس راځو دا موږ ترکیبو اوس ادخ راځو. ګرانو دوستانو د ادخ فعل دا فعل د ادخ موجودوالی ته ښیي یعنی وی کنه وی ته به وی زه به یم کنه یم ته یې زه یم هغوی دی کنه دا هغه فعل دی. په فارسی کې مرته بودن چې وایي کنه فعل بودن په انګلیسي کې ورته ټو بی وایي. تاسو دلته ما تاسو لیکلی تاسو کتلی شئ اتخ. او په فرانسوي کې درې نوع افعال دي. یو لومړی ګروپ دوهم ګروپ او دریم ګروپ. لومړی ګروپ چې دا ګرانو دوستانو دا همیشه باقاعده دی هیڅ کلم نه تغیریږي. خو دویم او دریم ګروپ لکه پیچلی دي او دا بدلیږي لکه ایرلیګولر دی په انګلیسي کې چې ورته وایو کنه ریګولر نه دي. نو دغه یو بیل بحث ده چې په راتلونکو درسو کې به دغه ګروپانو زه تاسو ته تشریح کوم ځکه دا خپل ځان ته بیل علامې لري. نن دغه ادخ باندې غور کوو چې دا د لومړی ګروپ څخه نه دی دا د دویم ګروپ څخه دی ځکه دا بدلیږي. ګوره اوس دې دا اوس ادخ نه راځي جی ادخ تو ادخ نه راځي. ګوره دا اوس ټول یو څل ډول نه بدلیږي. دا ډیرو مشهور بحث ده. ګوره دلته راځو دغه لپخونوم سوجې دغه فاعلي ضمیرونه خو اوس تاسو ته تشریح کوو. اوس ګورئ چې موږ دې کې د ادخ استعمالو. ګورئ je suis زه یم. ګورئ je suis زه یم. تو هم ویلی کنه تو ای ته یې کنه ګوره شتونوالی ښیي کنه تو ای ایله ګوره هغه دی هغه هلک هغه سړی دی شتونوالی ښیي. ښه دلته مثالونو کې به پوهېږئ تاسو ایل نه دی ایله هغه ښځې دي. ګوره آنی ګوره آنی یعنی موږ یو کنه موږ یو. ګوره ما تاسو ته ویلی چې دا مفرد لفظ دی خو معنی جمع ده. ګورې ښه دا به راتلونکي فعلونو کې تاسو به ډېر ښه پوه شئ. دا اوس لا شروع ده تاسو ته ډېر فعل افعال زه تشریح کوم تاسو به پرې ښه پوه شئ. نو سم موږ یو موږ چې شی په مثالونو کې به تاسو ته پوه کوم. vous êtes ګورئ دوستانو vous êtes دلته دا اسم په زیډ باندې بدل کو. معلوم ده اره خبره ده چې د اس نه وګوره وروسته یو آواز لرونکی حرف درغلی دی په دې دغه کې په دې ادخ کې چې راغلی او آواز لرونکی حرف راغلی او د اس نه مخکې یو او دی دا آواز لرونکی دی. بس دا په زیډ باندې بدل شو. دا ضرور نه ده چې په یو کلمه کې که په جمله کې داسې دوه کلمې راشي نو بیا به دلته لیوزون کیږي. وو ات به نه وایو وو زت به وایو دلته آواز وباسي د دې د وجې نه آواز وباسي. صحیح ده. او راځو دې ته د درېیمه ته راځو. ګورې ایلسون هغه سړي یا هغه هلکان دي که نه شتونوالی ښیي دي. لکه دلته ایلی راغی دلته سون راځي جمع شو. ښه او په دې اخر کې ګورې ایلسون هغه جنکۍ یا هغه ښځې دي. صحیح شو. په مثالونو کې اوس تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ. راځو مثالونو ته ډېر ښه غور وکړئ. تاسو نه په کمنټونو کې به داسې مثالونه زه غواړم چې تاسو به جوړ کړئ. ګورئ je suis احمد زه احمد یم که نه څوک تاسو نه پوښتنه کوي که نه چې ته څوک یې ته ورته je suis احمد. vous êtes qui تاسو څوک یاستئ tu es qui ته څوک یې je suis احمد زه احمد یم. je suis زه یم احمد داسې لفظي معنا که ګورئ je suis زه یم احمد زه احمد یم عمومي معنا ورته وکړو. اوس راځو je suis étudiant زه شاګرد یم که نه زده کوونکی یم. دلته یو باریکي ده دلته مې د خط مې کش کړی بیا دلته مې آخر کې او لیکلی دی. دا ولې که چېرته تاسو جنۍ اوسئ نو تاسو به وایئ چې je suis étudiant د آخر کې به دا ټي وایي ځکه چې دلته به او راځي. او که هلک یې بیا به دا او پاکئ je suis étudiant دغه ټي به آخر کې نه ویل کېږي. صحیح شو. یعنې زه شاګرد یم که جنۍ ووایي که مؤنث یا جنۍ به وایي چې je suis étudiant آخر کې به دا ټي ظاهره کړي. او بل مثال ګورئ je suis افغان زه افغان یم. je suis افغان که نه زه افغان یم پوه شئ یم که نه شتونوالی وښودو. بل مثال ته راشئ وګورئ تو es dans la classe ته په صنف کې ته یې dans la classe په صنف کې la classe صنف ته وایي. دلته بیا هم اخطیکل راغلی دی چې دا به بیل ګرامر دی بیا تشریح کوم. تو es dans la classe ته یې dans la classe په صنف کې ته په صنف کې یې. ګورئ دلته هماغه ادخ راغی. ګورئ دې ته ادخ وایي. ښه elle est petite هغه وړوکی دی. پوتیت وړوکی ته وایي پوتی وړوکی ته وایي. ښه یعنې کوچنی
اله پوتیت ګوره اله دا اتخ دی ټو بی دی ښه. نو دلته دا شی سړو ته استعمالیږي، یعنی هغه لیک چې دی وړوکی دی. او بل مثال ته وګورئ اله پوتیت، ګوره دلته ما پوتیت ویله، د اخر کې مې ټي ویله ځکه او راغلی، دا مؤنث ته ښځو ته استعمالیږي، جنکیانو ته استعمالیږي. اله پوتیت هغه وړکی ده که نه، هغه وړکی ده. راځو د نورو مثالو ته. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris. وای منګه یو په پاریس کې، منګ په پاریس کې یو، ا پاریس په پاریس کې یو. نو سمز ګوره دلته ما نو سمز لیوزون مې وکړو ځکه اس نه وروسته ا راغلی دی. نو سمز ا پاریس، منګ پاریس کې یو، منګ یو پاریس کې، سمز یو ا پاریس په پاریس کې. ګوره دلته هم شتونوالی ښیي که نه. بس چې څه وایي دې ته ورب اتخ وایي اتخ. vous êtes دا vous êtes مې تاسو ته تشریح کړو. vous êtes garçon تاسو هلکان استئ. vous êtes fille تاسو جنکیان استئ. vous êtes femme تاسو ښځې استئ. vous êtes étudiant تاسو شاګردان استئ. څونه مثالونه چې تاسو جوړولی شئ کولی شئ جوړ کړئ. vous êtes افغان تاسو افغان استئ. دغسې به تاسو نور مثالونه کولی جوړ کړئ ورته. ils sont mes amis هغه هلکان یا هغه سړي زما دوستان دي. میزمي او دا میزمي جمع ده، ګوره آخر کې اس راغلی، که چېرته بیا جمع نه و دا اس پکې نه و بیا مونمي ویل کېږي ښه مونمي. نو ils sont میزمي هغه زما دوستان دي. او په دې بل مثال کې وګورئ elles sont، دلته ils sont دا دویم کې اوس ګوره elles sont mes amis هغه لکه جنکۍ چې فکر فرض وکړئ چې که تاسو دا مثال کوم جنکۍ سي کوم ښځه سته یا کومه جنۍ سته، نو تاسو دا مثال دغسې لوستلی شئ. elles sont mes amis هغه جنکۍ یا هغه ښځې زما دوستان دي. که چې ته یو دانه وبیا مونمي ویل کېږي. دلته هم صحیح ده. په دې اخر کې ګوره دلته ما او اضافه کړی ځکه دا مؤنث دي. د مؤنث او مذکر بیل ګرامر ده چې په راتلونکي درسو کې به انشاءالله چې په راتلونکي درسو کې به تاسو ته تشریح کېږي. او بل مثالونه نور مثالونه دلته ډیر دي ګرانو دوستانو. تاسو کولی شئ چې په کومنټ کې ولیکئ او په کوم ځای کې چې تاسو په کوم مسله باندې پوه شوي نه یاستئ هیله کوم په کومنټ کې ولیکئ چې زه راتلونکي درسونه کې هغه اصلاح کړم. او په کوم ځای په دې درس کې چې تاسو کوم سوال لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ. بېرته په کومنټ کې انشاءالله زه تاسو ته ځواب درکوم او تاسو ته په ځواب کولو حاضر یم انشاءالله. چې تاسو دا درس په دې درس باندې ښه پوه شوي یاستئ او چینل سبسکرایب کړئ او نور ته هم شریک کړئ. ګرانو دوستانو هغه دوستان چې په ټیک ټاک کې زموږ ویډیوګانې ګوري، هیله کوم چې دغه ویډیو په یوټیوب کې وګوري. او په ټیک ټاک کې ډېر غټ ویډیوګانې نشم اپلوډ کولی ځکه ډېر سختۍ سره اپلوډ کېږي. ډېره مننه، ښه وخت ولرئ او راتلونکي درس ته په انتظار اوسئ. ډېر مهم ګرامر دی چې مذکر او مؤنث به تاسو ته ښیم چې په فرانسې کې ډېر یو پیچلی بحث دی. مننه، د خدای په امان.